سلامونه قدرمنو دوستانو، هیله ده چې ټول به ښه یاست. د پادکاسټونو د لړۍ دوهمه برخه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په تیره خپرونه کې مونږ د مینې په اړه خبرې وکړې او دغه موضوع ډیره پیچلې او ډیره اوږده وه. نو په دې خاطر د 1 ساعت په محدوده کې راټوله نشوه. نو ومو پیتیله چې دوهم پادکاسټ دی وغځوو. دا د دوهم پادکاسټ دی. په دې کې ستاسې د کمنټونو، ستاسې د پوښتنو چې په کمنټونو کې مو کړې وې، هماغو پوښتنو نورې پوښتنې را پیدا کړې. بالاخره دا د مونږ ستاسې له پوښتنو سره راغلي یو. له پوهنمل استاد شرف الدین عظیمي صاحب سره به دغه پوښتنې شریکوو او دغه لړۍ به دوام لري. د څو خپرونو، د څو پادکاسټونو په محدوده کې به د مینې موضوع به حلوو. نو استاد ډیر په خیر راغلی دوهم پادکاسټ ته. په خیر اوسئ انګیز صاحب. زما سلامونه تاسو هم ومنئ او زما له اړخه د هم ټولو اوریدونکو ته لیدونکو ته زما سلامونه او نیکې له وړاندې سي، په دې هیله چې هغه څه چې موږ دوی سره شریکوو یا هغه بحثونه او هغه محتوا چې دوی ته موږ وړاندې کوو د دوی په ورځني ژوند کې له دوی سره مرسته وکړي او د دوی ژوند لا له مینې او ښکلا ډک کړي. ډیره مننه استاد، ډیر تشکر. استاد د تیرې خپرونې په دوام باندې مونږ په تیره خپرونه کې د مینې په اړه ځینې خبرې مو وکړې، د مینې د احتیاط په اړه، چې آیا دا احتیاط دی که نه دی. اوس استاد یوه پوښتنه ځینو دوستانو سره هم دی، له مونږ سره هم دی، چې په نارینه‌وو او په ښځینه‌وو کې د مینې احساس توپیر لري؟ ډیره مهمه پوښتنه ده انګیز صاحب. دا پوښتنه پرته له شکه چې د مینې په اړوند مطرح کیږي، یعنی کله چې د مینې بحث راځي، واضح او څرګنده ده چې د ارواپوهنې له اړخه د ښځې ارواح او د نارینه ارواح، ذهن او روان توپیر کوي سره، او موږ هیڅکله نسو کولای چې یو بحث په عمومي شکل او په مطلق شکل په ښځینه‌وو یا په نارینه‌وو وروتپو. موږ باید په دې برخه کې پرته له شکه چې د ښځې سایکولوژي او د نارینه سایکولوژي ته توپیر او په دغه توپیر ته احترام قایل اوسو. مینه هماغه ډول چې ما په تیره خپرونه کې هم او ستاسو په تیرو پوښتنو کې هم دې ته اشاره وکړله، مینه یو بنسټیز او یو پیچلی اړخ لري، او یا ووایم چې یو بنسټیز او پیچلی احساس ده. مینه هر چا تاثیر او خپل اغیز شیندي. په ښځینه او په نارینه کې هم دا تاثیر پرته له شکه شته، یعنی او توپیر پکې لري. یعنی دا احساس د نارینه له اړخه او د ښځینه له اړخه، د دواړو له اړخه دا احساس شته، او پخوا کې خپله دغه مینه هم په دواړو اړخونو، هم په نارینه او هم په ښځینه، له یو بل نه اغیز اخلي یا ووایم چې تاثیر اخلي. خو څو موارد د دې لامل ګرځي چې په نارینه او ښځینه کې دغه حس یو څه توپیر وکړي یا فرق پیدا کړي. یو مورد فرهنګ ده، یو مورد ټولنه یا ټولنیز ژوند ده، او دریم اړخ هم اروايي مسایل دي چې دا د نارینه او ښځینه ترمنځ مینه بیلۍ سره یا توپیر پکې پیدا کوي. اوس که موږ جدي نور زیاتي ورځو تخصصي بحثونو ته، نو ارواپوهنه په دې باور ده انګیز صاحب چې نارینه او ښځینه د مینې د بیان په برخه کې فرق کوي. نارینه مینه په یو ډول بیانوي،
ښځینه یې په بل ډول بیانوي او دغه ډولونه چې کله دوی بیانوي کله کله د جذابیت لامل ګرځي او کله کله د شک لامل ګرځي د تردید لامل ګرځي د یو ډول د بد حس را پیدا کېدلو لامل ګرځي دا یو مورد دویم د مینې تفسیر ده مینه او هغه ډول چې مینه ښځینه تفسیري او هغه ډول چې نارینه تفسیري دا خپله یو بیل بحث ده یعنی نارینه او ښځینه مینه په دوه ډوله په دوه رقمه په دوه شکله تفسیري هغه مفهوم او هغه معنا چې مینه ښځې ته لري هماغه مفهوم نارینه ته نه لري نارینه په دې باور ده چې زما واک زما قدرت او زما سیاست چې کله چیرته ساتل کیږي یا حفظ کیږي دا مینه ده او کله چې زما نرتوب زما واګي زما سیاست زما تسلط او زما مدیریت ننګول کیږي دا مینه نه ده ښځینه وایي چې کله چې ما سره خبرې کیږي کله چې ما ته غوږ نیول کیږي کله چې ما سره تفاهم کیږي کله چې ما ته مینه راکول کیږي درناوی کیږي وخت راکول کیږي دا مینه ده او که یو څوک دا کارونه کی دا مینه نه ده یعنی دوه ډوله تفسیریږي دا هم انګیز صاحب د دې لامل ګرځي کله کله چې مینه جذابه سي او کله کله هم د دې لامل ګرځي چې مینه کمه سي دریم مورد د مینې د اړتیا مسله ده مینه په نارینه او ښځینه کې د اړتیا په برید توپیر کوي یعنی اجازه راکړئ دا ووایم یعنی که موږ راپاڅېږو دا خبره ما ډېره پخوا هم کړې وه کیدای شي تاسو سره مو هم پخوا په ځینو خپرونو کې د مطبوعاتو له اړخه ده شریکه کړي کله چې تاسو راځئ او نارینه یا د نارینه اروا تقسیموي یعنی لس برخې تر جوړوي د نارینه په ژوند کې مینه یوه برخه ده له لسو برخو خو کله چې تاسو د ښځینه ژوند ته راځئ او د ښځینه ژوند اته ځایه بیلویه یا ټوټه کویه د ښځې دا اته ځایه اروا د مینې خبره کوي یعنی داسې اجازه راکوي ووایم چې ښځه پیدا له مینې ده او د نارینه د ژوند یوه برخه مینه ده داسې کولی شم ووایم یا داسې کولی شم ووایم چې ښځه مینه ده او د نارینه یوه ټوټه مینه ده استاد مخکې مو یادونه وکړه چې نارینه غواړي حاکم اوسي یا مثلا کنټرول ولري په هر څه باندې یا په مثلا په مینه کې د دوی ترمنځ توپیر دا دی یو ډول وابستګي نشوه بیا په نارینه کې څه ته کنټرول ته تسلط ته بله او کله چې دوی غواړي چې تسلط ولري په مقابل لوري باندې نو بیا خدا هغه شوه کنه مینه نشوه وابستګي شوه بله پرته له شکه مونته دا بحث او دا مورد ډیر تاریخي اړخ لري انګیز صاحب یعنی نارینه د تاریخ په اوږدو کې او د نارینه مغز ذهن د تاریخ په اوږدو کې همداسې هغه سوی ده انجینري سوی ده مهندسي سوی ده یعنی دغه جوړښت تاریخ همداسې جوړ کړی ده یعنی کم تر کمه دا 300 کلن 350 کلن نارینه که تاسو وارزوئ کم تر کمه دغه زموږ دا لنډ تاریخ کم تر کمه د افغانانو دا لنډ تاریخ که تاسو راواخلئ دغه کم تاریخ ته هم که تاسو راسئ دغه 300 کلن 350 کلن تاریخ ته که د نارینه یا د افغان نارینه ژوند ته راسئ یا په ټوله کې د نړۍ نارینه
په دغه تاریخ کې د نارینه ذهن همداسې په اصطلاح برنامه‌ریزی شده، مهندسی شده یا انجینری سوی ده چې زه مسلط یم، زه مدیرم، او دا مورد په د ژوند یو هغه ده، یو اړخ ده، او نه دا وابستګي نه ده. دا کیدای شي د ده یو څه د ده او د ښځې ترمنځ ژوند خرابه کړي، دا کیدای شي تر یو حده پورې خودخواهي، دا کیدای شي تر ډېره حده پورې د ښځینه‌وو ذهن وټوکي، د ښځینه‌وو اروا نارامه کړي، د ښځینه‌وو ذهن کې شک پیدا کړي. اما د ده دا یو فطري مورد ده انګیز صاحب، او دا په دې معنا هم نه ده چې دی واقعا هغه ده، یعنې دی به یا هر چېرته د دی رئیسي، هر چېرته د دی مدیري. فطري مورد استاد یعنې د تاسې مقصد دا دی چې ښځینه او نارینه چې خلق شوي دي د دوی په خلقت کې، یعنې د دوی دواړو که په اصطلاح ووایو چې هغه سافټویر یې بدل دي. نو پرته له شکه خو دا مسله د دې لامل نه ګرځي. کله کله دغه زموږ له بحثونو نه انګیز صاحب ناوړه استفاده کیږي. دا په دې معنا نه ده چې موږ برتري ورکو یو جنس ته یا د بل جنس کمتري وکړو. انسان نارینه او ښځینه په ذات کې سره انسان دی انګیز صاحب. ګناه انسان ده، انسان د ګناه نه ده، دا ډول انساني ده. نو کله چې ته راځې بیا اړینه نه ده چې ته راسې دلته زیاتي هغه وکړې برتري واخلې یا برتري پکې اختیار کړې، او که برتري اختیار یې نو بیا خو ته نسې کولی اصلا مینه وکړې، نو بیا خو زیاتي پاچاهي ده او قدرت ده او هغه به کوې، زور به وهې. او زموږ بحث په مینه ده. یو توپیر هم دا ده انګیز صاحب چې معمولا موږ خپله له مور و پلار نه هم دا تجربه کړې ده چې یا موږ خپل میندې او پلرونه ووینو په خپل ژوند کې چې د دوی مینې څومره توپیر سره لري. یعنې حتی د مورولۍ او د پلارولۍ په اډانه او برید دوی فرق کوي، توپیر کوي د نارینه او د ښځینه‌وو ترمنځ. د مینې د انګیزې یا په ټوله کې وایم چې د مینې یا په ټوله کې انګېرنه یې وایم تاسو ته، یعنې کله چې مینه انګیري، ښځه یو ډول انګیري مینه، نارینه یې بل ډول انګیري. یعنې تاسو د هغه څه چې نارینه یې د مینې په اړوند لري او هغه څه چې ښځینه یې لري، یا هغه ډول چې نارینه مینه انګیري او هغه ډول چې ښځینه انګیري توپیر کوي. ښځه په یو بل فکر او په یو بل ذهنیت ده د مینې په اړوند، او نارینه په یو بل ذهنیت ده. فکر نه کوم ښځه ډېره ایموشنل ده، ښځه ډېره ایموشنل ده، ډېره احساسي ده. یا مثلا وایم چې ښځې ته مینه اړیکې، په مینه کې اړیکې، په مینه کې تعهد، حمایت، ملاتړ، غوږ نیونه، د زړه خواله، دا ډېر مهم دي. او نارینه ډېر فزیکلی یا جنسي اړخ ورکوي دې قضیې ته. یا په ټوله کې وایم چې مینه نارینه مینه یو ډول ارزوي، ښځینه بل ډول ارزوي. یا مثلا که تاسو اجازه راکړئ داسې وایم چې کله چې ښځه پوښتنه کوي چې نن له دندې راغلی څنګه وې، نارینه داسې فکر کوي چې دا میرمن ما هغه کوي، ما نه کومه دا پوښتنه یې داسې یو رقم معنا ورکوي چې یعنې زه باید دې ته ګزارش ورکړم چې زه چېرته ومه، په ښه لاره روان ومه که په بده لاره روان ومه. در حالی کې چې ښځینه چې کله پوښتنه کوي غواړي بحث پیل کړي. ښځې ته دا مهمه نه ده چې ته چېرته وې، ښځه غواړي دا ووایي چې یعنې راځه چې خبرې وکړو، راځه چې بحث شروع کړو، له اولندې ځایه پیل کړو چې نن دې ورځ څنګه وه. یعنې دلته نو میرمنې سره که بحث داسې پیل شي چې مننه، ورځ ډېره خوږه وه، ډېره شیرینه وه، یو دوه ځله ما ته په دفتر کې یا په لاره کې یا په دې خواته هغې خواته چې زه تلم یو دوه ځله راپه یاد شوې او ډېره ښه ورځ وه، ستا ورځ څنګه وه؟
میرمن وایي واه دغه ده دا سړی څه ده دا ما سره مینه لري وینې دا مینه را سره لري او نارینه څه وایي نارینه وایي چې زه چې راغلم چای راوړه ډوډۍ راوړه او نور زیاتې زه په خپلو کارو پسې دی ما پرېږده چې تنها خپلې پروژې او خپلې برنامې مخ ته بوځم خپل کارونه وکړم که دا کار د ما سره وکړه دا مینه ده او که دا دې ونه کړه ته یوه مزایمه یې ته یوه مضره یې ته مداخله کوې د ما په هغه کې بس ما نه پرېږدې خپل ژوند ته بل د پېژندګلوۍ په برید هم فرق کوي ښځه مینه یو رقم پېژني نارینه بل رقم پېژني او دلته یو څه کلتور او روزنه هغه کوي اغېز کوي حتی د اظهار په برید فرق کوي انګیز صاحب توپیر کوي نارینه یو ډول اظهاروي مینه ښځینه بل ډول اظهاروي یعنی حتی وخت فرق کوي د مینې د نارینه لپاره یعنی ښځینه ډېر وخت ته په مینه کې ضرورت لري نارینه کولی شي په څو دقیقو کې په اصطلاح مینه وکړي و اظهار یې کړي و بیان یې کړي حتی مثلا ښځینه کولی شي مینه وساتي په زړه کې نارینه یې نشي کولی چې وساتي نارینه نه زر ویل کېږي ما ته ډېر ځله هغه راځي ښځینه راځي ما ته وایي چې پوښتنه راښکه کوي چې استاد زه څه پوه شم چې مقابل لوری ما سره مینه لري که نه زه همیشه دا خبره ورته کوم چې تاسو هېڅ په دې اړه اندېښنه مه کوئ ځکه چې مقابل لوری که تاسو سره مینه ولري ډېر زر ترې ویل کېږي ډېر زر ترې اظهارېږي اما تاسو میرمنې کېدای شي کلونه دا مورد په زړه کې وساتئ که بیا په ځانګړي ډول تاسو ښځینه پښتنې هم سئ محدودې هم سئ سرکوبه هم سئ کلتور و فرهنګ و دودونه او رواجونه او عنعنې هم په خپل ژوند کې کم فی سابق ولرئ او ویې ساتئ د مینې اظهار د مینې وخت د مینې ارزول د مینې پېژندګلوي دا ټول د نارینه او د ښځینه‌و ترمنځ توپیر کوي استاد د توپیر په اړه مو ویلې دا ډېر لوی توپیر دی نو که چېرته دا چې ووایو چې په واده کې کله چې مثلا ښځه تاسو چې مخکې وویلې چې خاوند له وظیفې راځي ښځه غواړي چې ورسره کنورسیشن پیل کړي که نه خبرې ورسره پیل کړي راځه چې له همدې ځایه پیل کړو په دې کې بیا د ښځې احساس دی د نارینه بیا یو ډول عقلي مخ ته ځي ډېر احساساتي نه وي یعنی بیرته بیا مونږ که داسې چېرته ووایو چې احساس یا احساساتي اوسېدل او عقلي اوسېدل کوم یو ښه دی نو تاسو فکر وکئ انګیز صاحب چې نارینه له دندې راځي او ښځینه هم چای ورته برابروي او دوی دواړه یو څو شیبې کیني هېڅ هم نه سره وایي قرار غلي کیني او هغه صرف غواړي چای راوړي او هغه هم صرف غواړي چای ورته راوړي هغه غواړي چای راوړي دا یې ورته راوړي او وروسته له دې بحث هم همداسې پاتې ده هېڅ خبره نشته په دې مرحله کې نارینه هغه راخلي کمپیوټر راخلي یا کتاب راخلي یا بل کلیوال کار کوي مثلا یو څه کوي بالاخره یو څه جوړوي یو څه سره سموي او میرمنه راځي ورته وایي چې سلام ګرانه یا مثلا وبخښه ګرانه زه کومک در سره کولی شم یا زه کومک در سره وکړم دی داسې ورته ګوري نه زه لاړه شم ته پوهېږې انګیز صاحب دلته نارینه داسې حس کوي چې زه د دغه کار له عهدې نشم وتی او ښځه مې راځي ما سره کومک کوي صحیح او کله چې میرمن ځي تاسو فکر وکړئ چې دا نارینه او ښځینه راغلل کور ته راغی نارینه او ښځه لاړه پخلنځي ته او هلته یې غوښتل چې یو شی جوړ کړي او خاوند یې ورغی او ورته ویې ویل چې څه جوړې ګرانې زه څه کومک در سره وکړم دلته دا کومک او مرسته چې نارینه یې یادوي دا د میرمنې لپاره مینه ده او هلته د خاوند په کار کې عدم مداخله مینه ده انګیز صاحب که د په کار کې مداخله وکړله نارینه وایي دا ښځه ما سره مینه نه لري مزاحمت کوي یا زه دومره زه نسم له عهدې وتلی
یعنې زه خپله دا خپل کار باندې خپله ښه پوهېږم ته څه کومک را سره کوې مثلا بس په خپل کار دې کوه ماشومانو ته رسېدګي وکړه پخلی دې کوه بس دلته دا ده چې نارینه د کومک په برید کله چې ته ورته وایې چې کومک در سره وکړم یا څه ته ضرورت لري دلته دی کم ځان احساسوي خو کله چې ته مېرمنې ته وایې چې څه ته ضرورت لري کومک در سره وکړم هغه احساس کوي چې دا کس زما ملاتړی ده ما سره مرسته کوي ډېره مننه هم دشکه کوي او که ضرورت و کومک درنه اخلي او فکر کوي چې دا سړی له ما سره مینه لري ډیره مننه استاد د توپیر په اړه دا پورا ډیر توپیر دی د دوی د احساس ترمنځ یوه مسله استاد چې په تیره خپرونه کې ما ډیر وغوښتل چې زه دا پوښتنه وکړم خو چون وخت ډیر کم و او بل کافي وخت هغه ځینو پوښتنو ونیو ما ویل چې زه ووایم چې آیا مینه رواني ناروغي ده مینه رواني ناروغي ده که نه ده نه نانګي صاحب مینه اروايي ناروغي نه ده اجازه راکړه چې دا بحث داسې در سره در ونغاړم چې مینه په یوازې ډول اروايي ناروغي نه ده موږ چې کله په اروايي ناروغیو کې یا د درملنې په بحثونو کې راځو او یو څه ته اروايي ګډوډي وایو یا اروايي ناروغي وایو موږ دام فرق یې ګوره انګي صاحب دلته یو مسلې ته متوجه اوسه چې موږ یو اروايي ناروغي لرو یو اروايي ګډوډي یا اختلال یا ډیساردر لرو اروايي ناروغي چې سوله ډیر عصبي اړخ اخلي یعنی د هورمونو د سلولو د دیو د رشتو د عصبي رشتو او عصبي ستونزو اړخ اخلي کله چې اختلال سه بیا دا معنا ورکوي چې تاسو په خپلو هیجانونو کې احساساتو کې درک کې حافظه کې تخیل کې عواطفو کې دې کې کله چې د تاسو ستونزې را پیدا کیږي او دا ستونزې لږ جدي کیږي بیا دې ته موږ ډیساردر یا اروايي ناروغي نه اروايي اختلال وایو اروايي ګډوډي وایو او دا باید موږ ته د ارواپوهنې یا د اروايي درملنې معتبره اسناد او معتبره منابع دا تایید کی یعنی کله چې ته یو چاته وایې چې ته د ژور خفګان اروايي ګډوډي لري دا باید DSM-5 علل خصوص DSM-5 TR تایید کی اول ته د دغو ناروغیو معیارونه کټګوري او نښې سته DSM-5 دا خبره کوي DSM-5 وایي چې که دغه علایم په ژور خفګان کې و کس اروايي ګډوډي لري که دغه نه و نه لري که دغه علایم درلودل وسواس لري که دغه نه درلودل وسواس نه لري اوس په دغه DSM-5 کې وبخښه استاد په DSM-5 کې راځي چې دا چې د obsessive compulsive love disorder ده ښه خو اوس به راسو اوس همدې ته راځم زه اوس بحث دا ده کله چې ته مینې ته راځې خپله مینه مشخص په DSM کې اروايي ګډوډي نه ده دا هغه وخت ګډوډي کیږي چې تا د کمپلسیو خبره ورسره وکړله کله چې د ډیپریشن خبره ورسره کوي کله چې د انزایټي خبره ورسره کوي کله چې د کمپلسیو خبره ورسره کوي بیا موږ دا خبره کوو چې کله چې بایپولر ورسره ګډ سه کله چې اضطراب ورسره ګډ سه کله چې وسواس ورسره ګډ سه کله چې ژور خفګان ورسره ګډ سه بیا موږ دې ته وایو چې دا د مینې ژور خفګان ده دا دوګونی ژور خفګان ده دا انزایټیک ده دا د په اړیکو کې اضطراب ده دا وسواس ده بیا هغه وخت ګورئ تاسو ډېره ښه پوښتنه مطرح کړله کله چې ته په DSM-5 کې د وسواس په اړه کله چې ته په DSM-5 کې د ژور خفګان په اړه معیارونه لري او بیا یې دلته له مینې سره وصل کوي او یا مینه ژور اړیکه ورسره پیدا کوي خو صحیح سوله نو DSM د لوړاندې په هغه د ژور خفګان دی وسواس دی اضطراب د لوړاندې په DSM کې مشخص ده او ته اوس د مینې مسله ورسره یو ځای کړله خو صحیح سوه
یعنې ما ګورئ دا خبره ما اول کې تاسو ته وکړه چې مینه په یوازې ډول اروایي ناروغي نه ده، په یوازې ډول. خو هغه استاد وخت کله استاد داسې به امکان ونه لري چې له مینې سره انزایټي نه وي، بایپولر ورسره نه وي، ډپریشن ورسره نه وي، داسې امکان لري داسې مینه به وي؟ دا مینه شټنبرګ وایي چې دا مینه رویایي مینه ده انګیز صاحب. ډېری ارواپوهان په دې باور دي چې دغسې یوه مینه یو ډول خیال ده. هماغه د شاعرانو خبرې ته بېرته ورځو چې بیا نو شاعران، لیکوالان، تصوفیان، روحانیون دا خبره موږ سره مني او دا خو بیا د دوی په منطق کې دا ذاتي جوړیږي، د فیلسوفانو په منطق خیال شه محال شه مثلا دا خو واقعیت نشه که نه، نو چې کله واقعیت نشو نو بیا خو اختلال خو دی. نو نه اوس خبره دا ده چې زه مینه لرمه خو ژور خفګان نه لرم، زه مینه لرمه خو اضطراب نه لرم، زه مینه لرمه خو وسواس نه لرم، بنا زه ناروغ نه یم. خو کله چې زه مینه ولرمه او ډېر شدید پکې اضطراب هم ولرم او یا مې خفګان ته بوځي، بیا دا زما وسواس د مینې دا زما مینه د وسواس په اډانه کې یوه ګډوډي کېږي. خپله مستقلا دلته دی که نه چې کله اوس مثلا اوس دغسې مینه شته چې دا ټول شیان ونه لري، انزایټي ونه لري، ولې نشته؟ هیلن فیشر دا خبره کوي که نه؟ ګورئ بلې پرته له شکه شټنبرګ هم دا خبره کوي چې دغسې یو مینه موږ لرو چې په هغې کې تعهد خو رویایي ده، یعنې ډېر خلک نشي ورته رسېدلی، ډېرو خلکو نه ده ترلاسه کړې، ډېرو خلکو نه ده تجربه کړې. زه شخصا تاسو ته ووایم انګیز صاحب، فردي شکل زه تاسو ته ووایم دا مینه ما تجربه کړې ده، دغه مینه چې انزایټي او سی ډي او ډپریشن نه وي پکې او سوچل لاف یو مینه وي، دا ما تجربه کړې ده په پړاوونو مختلفو پړاوونو کې مې تجربه کړې او ما په خپلو مراجعینو کې هم تجربه کړې ده. خپلو مراجعینو ته مې خپل مراجعین مې کله کله په دې مرحله کې او په دې سټیج کې درولي دي چې اوس نو ته نه اضطراب لرې، نه وسواس لرې، نه هغه لرې ډپریشن لرې، ته اوس هغه شیان نه لرې، منتها په مینه کې هم یې، ته کولی سې پرته له شکه. اوس استاد دلته بیا د ښځو مسلې ته راځو. منتها دلته یو بل مورد ده انګیز صاحب، یو مورد روښانه کړم. ګورئ مونږ یو اضطراب لرو، یعنی اختلال لرو، یو هغه لرو لیوالتیا لرو، یا په اصطلاح په دغه دریځ هغه کې وایم چې ګرایش لرو. خپله ګډوډي او ګرایش فرق کوي انګیز صاحب. زه شخصا مثلا وسواس ګډوډي نه لرم، اما زه یو څه ناڅه ګرایش لرم وسواس ته. شخصا ما د مکتب په دوره کې وسواس تجربه کړی، ما د مکتب په دوره کې اضطراب تجربه کړی، ما د پوهنتون په دوره کې اضطراب تجربه کړی ده، ښه شدید مې تجربه کړی ده. اما اوس ما کې هغه وسواس شته، له پلار راپاتې ده دا وسواس، اما د ګرایش تر مرحلې ده، د ګرایش په اډانه کې ده، د ګرایش په سټیج کې ده، رانه ګډوډي سوی نه ده، رانه اختلال سوی نه ده. او کله چې لږ دا سټیج هغه اخلي، په اصطلاح موج اخلي، زه چون خپل ارواپوه یم، زر یې کنټرولوم، زر یې مدیریت کوم، یا زر ځان پې خبروم چې اها نور وضعیت بلې خواته روان ده. نو اوس دې ته راځو چې پرته له شکه زه تاسو سره موافق یم، له نورو ارواپوهانو سره موافق یم په دې برید کې چې بلې پرته له شکه چې په مینه کې وسواس شته، مینه کې اضطراب شته، مینه کې ژور خفګان شته، اما د ګډوډۍ تر حده پورې کله کله نه وي. یعنی دغه سعادت نه ده، دا سعادت چې یوه ښځه د خپل خاوند په برید لري، دا ډېر نورمال ده، دا په ډېرو هوښیارو ښځو کې، په ډېرو ارواپوهانو کې شته. ما یو چېرته له یوې بهرنۍ ارواپوه سره چې تقریبا 15 کتابونه یې لیکلي وو د ګډ ژوند په اړه، د مینې په اړه، د ګډ ژوند په اړه، د خاوند او د مېرمنې د اړیکې په اړوند، د جنسي مسایلو په اړه 15 کتابه لیکلي وو. ما ورته ویلې چې ما ته وایي چې ته پوهېږې زه چا سره غواړم واده وکړم؟ ویل نه زه نه پوهېږم ته چا سره غواړې واده وکړې؟ وایي زه داسې یو کس سره واده کوم چې هغه هېڅ بلې ښځې سره اړیکه ونه لري. نو ما ویل چې ته مسلکي ارواپوه یې، 15 کتابه دې م لیکلي دي، استاده مې، پروفیسوره مې، او ډېر یو هغه هېواد روانشناسه وه، او ته داسې دا څه مسله ده؟ دا څه یعنې
څنګه کولی سې یعنې دا کله امکان لري چې تا خاوند باید تا د خاوند په ټلیفون کې باید د بل نجلۍ شمېره نه وي، تا خاوند باید چا سره په لاس تړميس ونه کړي مثلا. خو په بهرني فرهنګ کې په لاس تړميس هم شته، په غېږ تړميس هم شته، مچو کول هم شته، دا شیان هم شته. نه وایه بس همدغسې یو کس وایي ما که پیدا کړو واده ورسره کوم که نه نه کوم. اصلا دا غواړي وابسته شي نماینه نه شي. یعنې ما غوښتل دا ووایم چې په هر څومره سالمه اړیکه هم چې هر څومره سالمه اړیکه چې بیا هم یو اندازه حسادت ستا پکې په اړیکه کې. استاد زه د ښځو مسلې ته زه یو ور بیا راځم په دغه هغه کې چې کله چې په یوه مینه کې تاسې مخکې ویلې چې داسې مینه هم شته چې په هغې کې اوسیډي نشته، مثلا وسواس نشته پکې، انزایټي نشته پکې، خفګان ژور خفګان نشته پکې، له دې ټولو اختلالاتو پاکه دی. صحیح مخکې مو ویلې چې داسې مینه شته. کله چې داسې مینه وي مقابل لوری ښځه څه غواړي؟ ښځه غواړي چې ته وسواسي واوسېږې، ته د هغې په اړه فکر وکړې، تشویش وکړې، ته یو ډول جنوني حالت ولرې. څومره چې زه د ما فکر دی د ښځو ارواپوهنه هم دغسې یو د ښځو دغه اروايي حالات هم دغسې یو څه خبره کوي چې دوی اصلا داسې غواړي چې نارینه دی داسې یو جنوني حالت دوی ته ولري، وسواس دی ورته ولري، مثلا د دوی په فکر او په تشویش کې دی اوسېږي. که دا ته ونه لري ممکن مقابل لوری یا ښځینه چې دی ممکن د تا مینه اصلا بیا به درته وایي چې ما ته ثابته که ته داسې واسې مثلا ډېرې قیسې. صحیح. دا مورد په ټولو ښځو نه تطبیق کېږي انګیز صاحب. دا مورد یوازې په ناروغو ښځو، په ناسالمو ښځو، په هغو ښځو چې د اټچمنټ یا د دلبستګۍ مرحله یې له خپلې کورنۍ سره سمه نه پروسس کړي، دا په هغو ښځو کې صدق کوي. هغه ښځې چې په هر صورت غواړي چې دې لیونی واوسې، په هر صورت تا د جنون تر کچې غواړي، ناروغه ده ډېر. یعنې یو ډول په سالم وضعیت کې هغه نه کوي، ژوند نه کوي. یو مورد. بل مورد چې غواړم انګیز صاحب، یعنې دا مسله دې که حل سوي، د ناروغۍ مسله او د مینې مسله که په سالم حالت کې مینه وي، دغه درې مورده ژور خفګان، بایپولر، وسواس او اضطراب نه وي پکې معمولا. خو کله چې د سالم حالت نه وځي بیا معمولا دغه وضعیت پیدا کوي یا دغه سټیج ته رسیږي چې بیا د ناروغۍ تر حد رسیږي. دلته یو مورد بل هم شته. اوس لږ روښانه کېږي دا مسله. کله چې یوه اړیکه او په یوه اړیکه کې همغږي له منځه لاړه، کله چې په یوه اړیکه کې توپیرونه ډېر او فاحش سول، کله چې په یوه اړیکه کې توقعات ډېر سول، انتظارات ډېر سول، چې تاسو د یوې برخې ښځو مثال ورکړ، نو بیا دا اړیکه نور زیاتي سالمه نه ده. او دا مینه یا هر څه چې ده، که ګډ ژوند ده که مینه ده کار څه ده، دا زیاتي ورو هغه سټیج ته ځي، د وسواس سټیج ته ځي، د ډپریشن سټیج ته ځي، د دوګوني سټیج ته ځي او د انزایټي حتی د پنیک سټیج ته خیږي. که احیانا همغږي، توپیرونه او توقعات یا غوښتنې پکې خرابه سولې، دغه توقع چې دغه مېرمن چې تی مثال ورکوې چې ته باید په ما پسې لیونی واوسې، که لیونی وې شپه او ورځ د ما په اړه فکر وکړې، ته مین یې، زه ما ته ثابتېږي، او که د دا کارونه کړم ته مین نه یې. دغه کس چې په دغسې وضعیت کې ځي دې ته موږ بارډرلاین وایو. دا زیاتي نور زیاتي سالم نه ده، دا بلې ګډوډۍ ته لاړه، بل اختلال ته لاړه چې هغه موږ بارډرلاین یا مرزي اختلال ورته وایو. او که زه غواړم چې ته په دغسې یو وضعیت کې واوسې، کیدای شي زه بایپولر یا دوګونه واوسم، دوګونه اختلال ولرم، چې په دوګوني اختلال یا بایپولر کې یا دو قطبي کې زه معمولا کوشش کوم چې یار او معشوقه د جنون تر حده له ما سره مینه وکړي، او زه هم د جنون تر حده مینه ورسره وکړم. دا هم په بارډرلاین کې صدقي، هم په بایپولر کې. او یا اجازه راکړه داسې ووایم چې کیدای شي هغه شکل د مینې چې ما ته توضیح سوی پخوا یا تشریح سوی ده، هغه شکل کیدای شي ډېر ما ته رویایي سوی، ډېر ارماني سوی. مثلا کیدای شي ما ډېر ناولونه لوستي، مثلا په ځانګړي ډول ملت عشق مې لوستی، د
د ځینو نورو صوفیانو کتابونه او آثار مې لوستي او ما ته مینه ډېره له حده ډېره زیاته سپېڅلې سوي. کله چې له حده ډېر یو څه سپېڅلي سي، مقدس سي، او بیا ته راځې عادي او نورمال ژوند ته او هغه څه نسې هغه کولی حس کولی، بیا ته وایې چې نه والا دا مینه نه ده. بس د ما برخه هغه سوله وسوځېده. استاد مخکې مو ویلې چې دا ناروغې ښځې دي. که ووایو چې زمونږ ټولنه اکثره ښځینه یې همدغسې غواړي. حتی مونږ په پښتو کې ټاپه لرو داسې چې لا د یو کال ژړلې نه دي او داسې اسانه به خوله ولې درکومه. دا اوس د مونږ یعنی دا فولکلور دی. دا به زه نه پوهېږم چې په له کوم وخت نه به دغه ټپه به پکې جوړ وي. بیا د دې ښځینهو په ارواو کې به دا نغښتي. نو دا خو بیا ټولې نو ناروغانې دي. یعنی بیا هم نسو کولی چې د ټولو حکم ورکړو، خو که هرې ښځې او هر نارینه دغسې یو حس درلوده چې ته په ما پسې لیونی سه او راپسې یو کال 2 کال انتظار وباسه او خواري وکه او دونه ګله پوره که او دومره ولور پوره که او دومره سفرونه وکه، هندوستان ته لاړ شه او انګلستان ته لاړ شه او دا لکه فرهاد دا غر سوری که او هغه غر سوری که، لکه په موږ چې په ملي هنداره کې د شیرینو، د درخانیو، د ادم خانو د نورو قصې لولو چې څومره فداکارۍ او څومره قربانۍ دوی ورکړلې، څومره عجیب او جالب داستانونه لرو موږ په پښتون کلتور کې یا کلچر کې او په ځانګړي ډول د پښتنو په ژوند کې. نو دا بیا زه کولی شم ووایم چې یو څه خو دا لږ تاریخي اړخ هم اخلي، یعنې پخوانۍ مینې او پخواني محرومیتونه او اوسنۍ مینې او اوسني فرصتونه، اوسني امکانات، اوسنۍ ټکنالوژي او لاسرسي، دا هم یو څه هغه دي، دا هم یو څه نقش لري. یعنې دغه لنډۍ زه په دې باور لرم چې یو 50-100 کاله پې وتلي دي په دې لنډۍ. زه بیخي په دې باور لرم. نو زه تاسو ته یو څه ووایم. مثلا ما یو وخت کې خپل یو بهرني ملګري سایکولوژیست ته دا خبره تشریح کوله چې دیوال سوری که ګوتې راکه پلار دې خټګر د بیا به جوړ کړي دیوالونه. نو ده یعنې ډېر چرت یې وواهه، فکر یې وکړ او بالاخره چې دا څومره سخته ده تاسو په منځ کې دا مینه. ما ته وایي چې نه ګوره دا به په شعر و شاعرۍ کې. ما ورته ویل چې نه دا همدومره جدي ده، دا یوازې په شعر و شاعرۍ کې نه ده، دا همدومره جدي ده. یعنې دا خو یو شعر ده چې دیوال سوری که، خو تر همدې بریده ده. یعنې یوازې د لاس ورکولو، یوازې د ښکلولو، یوازې د لیدلو لوی قربانۍ غواړي په پښتون کلتور کې. لوی 40-50 نفره پکې مړه سوي دي په یوه وړه مسله او په یو وړکي دیدار کې، مثلا په ګودر ته تګ کې. او لنډۍ خو ګوره که تاسو د لنډۍ فلسفې ته هم راسئ، لنډۍ خو هم ډېر ځله د پښتني ښځې هغه ده، ژبه ده یا ادبیات دي، ښځینه هغه ده او ډېر متفاوت. زه په دې هیله یم چې که فرصت سو ما او تا یوه شپه یوازې په لنډیو بحث وکړو. په لنډۍ کې ځکه چې په لنډۍ کې ډېر څه شته چې ما ترې راویستی سو. فیمینزم ترې راویستلی سو، مینه ترې راویستلی سو، نرسیزم ترې راویستلی سو، بارډرلاین ترې راویستلی سو، وسواس پکې راویستلی سو، ژور خفګان پکې پیدا کولی سو. ډېر څه یې نن په لنډۍ کې شته چې هغه ته ضرورت لري، یعنې چاڼ کولو ته ضرورت لري. دغه کس چې دغه لنډۍ یې ویلې ده یا هغه پښتنه میرمن چې په دې باور ده جوړه نه ده، یعنې هماغه جوړه نه ده. یعنې دا نسم کوی په ټولو پښتنو میرمنو دا هغه ووهو ټاپه. منتها دغسې په دغه شکل او په دغه منځ کې چې کومه میرمن یا کومه جلۍ راځي پښتنه، نو زه کولی شم ووایم چې دا ډېره نورمال نه ده، دا مینه هم نورمال نه ده. ډیره زیاته مننه استاد سلامت اوسئ. چون د خپرونې وخت هم نور نو په خلاصېدو د دوستان به نه ستړي کړو. دا خپرونه لا دوام لري. استاد په بله خپرونه کې به د مینې او د عقل په اړه، د مینې او د عقل د تړاو په اړه به خبرې کوو. تر بل پاډکاسټه پورې ښه وختونه ولرئ او ډیره مننه استاد له تاسې نه.
ژوندي اوسئ، سلامت اوسئ.